د نن ورځې تازه او مهم خبر. په بدخشان ولایت کې داسې څه وشول چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد یاد ولایت ته سفر کړی دی. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د بدخشان د پامیر او اشکاشم ولسوالۍ له سرحدي نقطو څخه لیدنه کړې ده. دفاع وزارت پرون دوشنبې اکتوبر 3 د تلې په 11 ویلي چې نوموړي د افغانستان د پولو د امنیت ساتنې برخه کې په بدخشان ولایت کې د سرحدي سرتیرو هڅې ستایلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دفاع وزارت د جولای په 28 د پاکستان لخوا په واخان کې د ځینو سیمو لاندې کولو په اړه راپورونو ته په غبرګون کې ویلي وو چې د بدخشان په ګډون د هیواد ټولې سرحدي سیمې او فرضي کرښې د دوی تر واک لاندې دي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.